قوم او مسلمان قوم نن راوتی دی په خپل جذبات او په جوش او په خروټ د کلمې او د اسلام او د هغه کافر خلاف چې هغه زموږ د دین د اسلام د پیغمبر دشمن دی. نن موږ خپل یادګار بیا تازه کوو، لکه اویا کاله مخکې تازه کړی دی او ده ته خپله څپېړه ورکړې ده او دا هندو ځلولی و او دا هم په بیا نن ایسي او په سوړو باندې نن بیا دا رادغه شوی دی. دنه دا پښتون قام دا هیرو د پښتون قام ته هیر شوی او بیا د مومند جنسۍ چې څومره ځیلې مومند قام و هغه نن بیا په هغه جوش خروټ راوتی دی. د دنې ښځې هم راوستې وي، د دنې ماشومان هم وژلي وو، د دنې مالونه هم راوستي وو، د دنې هغه شی هیر شوی دی. دله بیا موږ را روان شوي وو، انشاءالله دا به موږ بیا په هغه سوړه نه باسو او کشمیر به ازادوو او کشمیر د پاکستان حصه ده او د پاکستان شپږمه صوبه به جوړیږي. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا.